الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد. یوې خور سوال کړی دی چې په روژه کې یا په عامو ورځو کې د حیض وینې بندولو دپاره ګولۍ خوړل دوایي استعمالول دا جایز دي او که نه؟ الجواب: د حائضې زنانه دپاره دوایي استعمالول دا بالکل جایز دي، په دې کې هیڅ قسم ممانعت نشته دي، خو لیکن زنانه به د یوې خبرې لحاظ ساتي، هغه دا ده که چېرته دې دوایي د دې زنانه صحت ته نقصان رسولو بیا استعمال دا ناجایز دی. وجه دا ده چې شریعت دا د صحت ډېر زیات لحاظ ساتي. په ټولو امورو کې یو خوراک به وي هغه به حلال وي، خو کله چې یو صحت ته نقصان ورکړي ته باندې حرامېږي. لکه غوښه ده، یو انسان یې خامه خوري او د هغې صحت ته نقصان نه ورکړي، هغه په عادت دی، په دې کې پروا نشته. ولې که یو انسان دی هغه په خامه غوښه خوړلو باندې عادت نه دی، انسان له صحت خرابوي، بیا د هغې لپاره خوړل جایز نه دي. دغه رنګه یوه زنانه چې کله ګولۍ خوري نو دا به ډاکټر سره مشوره کوي، که ډاکټر ورته چېرته وي چې په دې کې نقصان نشته دی، استعمال جایز دی، بلکل یې خوړلی شي، او که چېرته په دې کې نقصان نو بیا یې نشي خوړلی، نشي استعمالولی.